د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امین خان متقي سره د هند جمهوریت ځانګړي استازي ښاغلي جي پي سینګ وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او هند ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ او راتګ په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وویل تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به په ګڼو برخو کې پرمختګ وکړي. متقي صاحب ټینګار وکړ چې د سوداګریزو اړیکو او د لا پراختیا لپاره باید افغان وګړو ته په ځانګړې توګه سوداګرو ته د هند د ویزو ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې سي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د هند له بشري مرستو مننه وکړه او پراختیایي برخه کې د هند ژمنې هیله بښونکې وبللې. ښاغلي جي پي سینګ په خپل وار سره وویل چې هیواد ته افغانستان سره اړیکې مهمې دي او د دواړو هیوادونو اړیکې لرغونی تاریخ لري. د هند ځانګړي استازي وویل افغانانو سره د بشري مرستو ترڅنګ یې هیواد پراختیایي مرستې هم پیل کړي دي او د اړوندو افغان ارګانونو سره په تخنیکي خبرو بوخت دي. ښاغلي جي پي سینګ ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا مهمه ده او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر په اړه د سیمې د هیوادونو افغانستان او هند د تخنیکي پلاو ترمنځ خبرې اترې وسي. د همداراز ژمنه وکړه چې افغانانو ته د هند د ویزو په برخه کې به اسانتیاوې لا زیاتې سي.